پاکستان ولې له هیڅ افغان حکومت سره جوړه نه کوي او هر ځل د افغانستان تباه کولو پلان جوړوي؟ تاریخي حقیقتونه همدلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د اکانومیک ټایمز په یوه مقاله کې راغلي چې پاکستاني پوځیان د خپلو ژورو ستراتیژیو له مخې افغانستان د خپل کور شاته انګړ ګڼي او تر هغې پورې چې دا دریځ ختم نشي د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې نه رغېږي. همداراز ویل شوي په داسې حال کې چې هند هڅه کوي له طالبانو سره خپلې اړیکې په نوې بڼه کې تعریف کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترنګلتیاوې لا هم مخ په زیاتېدو دي. دا وضعیت نه یوازې د سیمې پر حالاتو بلکې د مهمو لوبغاړو لکه هند، چین او ایران پر تعاملاتو هم مستقیم اغیز لري. چین چې د پاکستان ستراتیژیک ملګری ګڼل کیږي په تیرو میاشتو کې هڅه کړې چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې کړي. چین د دواړو هیوادونو د چارواکو لپاره د څو اړخیزو ناستو کوربهتوب کړی او پاکستان یې هڅولی چې کابل ته سفیر واستوي. سیمه ییز شنونکي باور لري تر هغې چې د پاکستان پوځ افغانستان ته د یوې وسیلې او د واک لاندې سیمې په سترګه ګوري دغه هڅې به کومه پایله ونه کړي. د پاکستان پوځي مشران له کلونو راهیسې افغانستان د خپل ستراتیژیکې ژورې برخه ګڼي څو د هند پر وړاندې پیاوړي شي. دغه لیدلوری نه یوازې د افغانستان خپلواکۍ ته تاوان رسوي بلکې د کابل اسلام آباد ترمنځ د دایمي شخړې لپاره زمینه هم برابروي. همدا دریځ لامل شوی چې ان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې د همغږۍ پر ځای د دښمنۍ او بې باورۍ بڼه خپله کړي. تېر ډسمبر میاشت کې د پاکستان هوایي بریدونو پر ډیورنډ کرښه او 46 لوسي افغانان ووژل. همداراز له پاکستانه د افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې سخت ولسي غبرګونونه راپارول او د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې هم خرابې کړي. مقاله لیکي هند چې له افغانستان سره ژور فرهنګي او تاریخي تړاو لري هڅه کوي چې د نرمې ډیپلوماسۍ له لارې په نوو سیمه ییزو معادلو کې خپل ځای وساتي. هند چې پخوا د افغانستان د دیموکراتیکو حکومتونو یو له اصلي ملاتړو څخه و اوس له طالبانو سره محدوده اړیکې جوړوي. په همدې لړ کې د افغانانو لپاره د ویزو د ورکړې پروسه بیا پیل کړي او دواړو لوري یو بل سره لیدنې کتنې هم کړي دي. مقاله په پای کې لیکي تر هغې چې د پاکستان پوځ د افغانستان په تړاو خپل تاریخي لیدلوری بدل نه کړي د کابل او اسلام آباد ترمنځ به هیڅکله اړیکې ښې نه شي او نه به هم د سیمه ییز ټیکاو لپاره هڅې کومه پایله ورکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.